افغانستان ته د ګاونډي او سیمې هیوادونو د لوړپوړو چارواکو له سفر وروسته دا ځل د تاجکستان یو پلاوی د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د اوسني حکومت سره د اړیکو د ښه کولو په موخه کابل ته راغلی دی. سرچینو یک تلویزیون ته ویلي چې دغه پلاوی د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت امنیتي برخو او د هغې هېواد د نورو دولتي ادارو چارواکو پکې شامل دي. د سرچینو په وینا د دې پلاوي د سفر موخه د سیاسي سوداګریزو امنیتي اړیکو پراخول او د افغانستان د سفارت په اړه په دوشنبه کې خبرې کول یاد شوي دي. د سیاسي چارو شنونکي باور لري چې له تاجکستان سره د سیاسي اړیکو ښه کېدل به په سیاسي همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کولو کې ګټور پای ته ورسیږي. و مسلما با توجه با حقوق و منافع مشترکی که افغانستان و تاجیکستان به عنوان دو کشور همسایه و همجهار با همدیگر دارند و در این شک وجود نداره که اساساً دیدارها و گفتگوهایی که در میان مقامات این دو کشور صورت میگیره میتواند در خصوص تقویت روابط دیپلماتیک، اعتماد سازی در میان دو کشور و همچنان در حوزه همکاری های اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی بسیار مهم و مؤثر واقع شد. په منځنۍ اسیا کې د هیوادونو له ډلې تاجکستان یوازینی هیواد دی چې په تیرو 4 کلونو کې له اسلامي امارت سره تودې اړیکې نه دي لرلې او په دې موده کې څو ځلې د اسلامي امارت د مخالفینو کوربه پاتې شوی دی. له دوشنبې سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا د اهمیت په پام کې نیولو سره کارپوهان په دې برخه کې د همکاریو پراخول د افغانستان په ګټه بولي او په اوسنیو شرایطو کې د ښه اقتصادي اړیکو په مدیریت او ټینګښت ټینګار کوي. آمدن هیئت تاجیکستانی در افغانستان با وجود که دشواری‌های کلان افغانستان و پاکستان در این مورد مراودات تجاری میشه، یک نوید بسیار کلان و یک حرکت منطقه در مقابل پاکستان شمرده میشه، به خاطر که تاجیک‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها و قزاق‌ها و قرقیزها اینا علاوه از که رابط خوب از طریق ایران ندارن که باید تیر حرکت بتن، اینا یک احتیاج کلان رسیدن به بازارهای جنوب آسیا دارن و این حرکات که جنوب آسیا را باید وصل کنه همراه آسیای میانه، فقط افغانستان ما در تقریبا در اولیگوپول موقعیت قرار داره. دا ویل چې اسلامي امارت له وخته رسیدو وروسته د اقتصاد محوره سیاست په غوره کولو سره هڅه کړې چې او نړۍ هیوادونو سره ښه اقتصادي او سیاسي اړیکې ټینګ کړي.